أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين ويروا پدی وحبانی حق کسان یخافونا چیریگی ای یحشروا الى ربهم چی جمع بکل شیخ پلو ربتا لیس لهم نبوی دیلرا من دونه بغیر دلانا ولیون دوستی کون کے ولا شفیع او نو سفارش کون کے لعلهم یتقون لپاره د دې چې دوی ځانو بچ کړي وانذر به الذين او ير ورکړه په دې وحي سره هغه کسانو ته وانذر به الذين به کی ضمیر قرآن کریم تراجی دے او دا دلیل دے پدی خبر بانی چی انذارو دا پا وحی پوری خاص دے دانا چی بعد مولیان سعوتی بوتی سقصا دا انگاو دا بنگان راوالی او پلان کی جگہ کې داسې کارو پلان کی جگہ کې داسې کارو نا پا قصو بانی انذار و اغن کېږي بلکې انذار چې کېږي نو دا با پا قرآن کریم سره وانذر به الذین وی روا پدی وحی باندی آغا کسانو بیہی اے باللہ اللہ بانی یا قرآن بانی یا پورزو داخرت بانی آئی یحشرو الى ربی ما چی جمع بکل شیخ بلوغ ربتا یعنی دا حشر دا وردنا یریگی علماء ویا سوکو چی دا آخرت دا وردنا یریگی نو دا با دا قرآن نا پیدا کلی لدے وجنا قرآن کریم کی دا آخرت یعنی قرآن کریم و آخرت د دې یو زیواله په ډیرو آیاتونو کې راغله دا یو بل سره لازم او ملزوم دي ایو شرو الی ربهم چې جمع بکل شیخ په ربتا لیس لهم نبوی دیلرا من دونه بغیر د الله نا پدې کې رد ده په يهود او نصارا او مشرکانو چې دوی به انبیا او خپل مشران د خپل ځان د پاره سپارشیانو هغه به ګڼل نو الله فرمایي چې په قیامت کې بستاسو 200 سپارشي سوق نه یا سوا د الله نه نو الله رب العزت خبر ورکو چې د کافرانو د پاره سفارشي نشته ده ځکه چې دوی د الله سره دوستانه نشته او بیا علماء ویا ک دا آیت په بارا د مؤمنانو کې شي یعنی د مؤمنانو بارا کې شي نو بیا
دا مؤمنانو د پاره با د نبی له سلام او شفاعت هغه بوي ولیکن د الله په اجازت باندې الله اجازت وکي سورۃ انبیاء 28 نمبر آیت مبارکه کې وایي سورۃ انبیاء 28 آیت کې وایي چې مؤمنانو د پاره با نبی له سلام سپارش وکړي ولیکن د الله په اجازت باندې یعلم ما بین ایدیهم وهیږي الله پاک سبانه چې د دې مخې ته دی او ما خلفهم او د دې نورستو دی ولا یشفعون سپارش نه کوي الا لمن ارتضوا مگر دا هغه چا د پاره چې غوړه کړی وي وهم من خشیته مشفقون او دوی د یری د الله نه لرزیدون کی دي هم من خشیته مشفقون او دا سورۃ انعام 17 نمبر آیت مبارک وګوریا پدې کې ویا 70 نمبر آیت مبارکه لیس لها من دون الله ولی آیت د من نما شروع کړه نبوی دوی لرا په غیر د الله نه دوسو ولا شفیع او نو سپارشی ولا شفیع او نو سپارشی سورۃ اعراف 53 آیت مبارکه کې ویا 53 آیت د سورۃ اعراف پای کې د دې ذکر کړي سورۃ اعراف 53 آیت کې ویا الله هل ينظرون نګوري دی الا تاويله مگر انجامو د تکذیب د کتاب یوم یاتی تاویله باغور چراشی انجام داغی یقول الذین وای با کسان نسوچ پر خودلے دے کتاب لرا من قبل مخد دینا قد جاءتو رسول ربنا یقینا راغلی استاد درف زمنگا بالحق پرشتیا سرا فحلنا من شفاء استاد زمنگ د پارس پارشیان فیشبعو لنا چی سپارش وکی زمنگ د پارا او نردو یا واپس منگا فنعمل غیر الذی کننا نعملو چې مونږ عمل کړو بغیر دا عمل نه چې مونږ کوم عمل کولو دې آیت کې مې ولا شفیع او نو سفارش کوونکې لعلهم يتقون لپاره دې چې دوی ځانو بچ کی یتقون مراد د دینا همیشواله په تقوا باندې همیشواله په پرهیزګاری باندې ولا تطرد الذين مشرا کسان يدعون ربهم چرابل خپل رب لرا بالغدات سحر والعشي يوم ذکر يريدون وجه غالي رضا کول د الله ما عليك من حسابهم من شيء نشتا پتا باندې د دوی د حساب نه هیڅ یو شی وما من حسابك عليهم من شيء او نشتره استاد حساب نه پاغي باندې څه شی پتا ترودهم پس کته دوی وشړي فتكون من الظالمين شی بعد کمی کون کنا ولا تطرد الذين يدعون ربهم
الترغیب الى موالات الموحدین، ترغیب ورکیا په دوستی د موحدینو باندې. شان نزول د دې آیت مبارکه بارک علما ډېرې خبرې هغه ذکر کیا. یو شان نزول امام مسلم رحمه الله دا ذکر کړی دی، د نبی علیہ السلام په مجلس کې ضعیف او کمزوري مؤمنان هغه ناسو صحابه کرام. بعضو روایتو کې راځي چې سعد ابن ابي وقاص، عبد الله ابن مسعود، بلال، صہیب، عمار بن یاسب او خباب رضی الله عنهما د قریشو سکسان هغه تیرېدل. نو هغه ویل چې اے محمد آیتو د خپل قوم په بدله کې دوی خپل کړی دی، ای الله مونږه پرېښودو او په دې باندې احسان یې وکړو. اوس تر هلکې مونږه د دې خلکو تابع کې، مونږ خو مالداره خلک یو، مونږ خو لوی خلک یو. دا غریبانان او دا کمزوري خلک د دې مجلس نه لرې کا، نو مونږ به ستا خواله راشو، ستا خبرې به واورو. د نبی علیہ السلام زړه کې دا رالو چې دا غریبانان خو زما هسې خپل ملګري دي، خو که دا نور خلک راشي او خبره واوري او الله دوی ته ایمان هغه نصیب کړي، نو دا به ډېره ښه خبره وي. نو الله رب العزت دا آیت مبارکه راولېږه. او بل روایت کې راځي مشرکان ویل اطردوا هؤلاء لا یشترئون علینا، دا خلق وشړه زمونږه مجلس کې مکینوا، دا نه چې دا په مونږ باندې زړور شي. نن سبا هم ډېر مالداره بعضې خلک هغه د غریبانانو ته لږ په سپک نظر باندې ګوري. سړیه زمونږ د غټانو ځان له مجلس یو دا پکې لا چا راوستی دی، شا به ته پاسه هغلته کښېنه. دا پخوانه مالداره خلکو کې دا غرور او تکبر هغه پکې دی، حالانکه مال هغه هېڅ شی نه دی، بس څه دی یو سړی هغه چیک پوسټ باندې وردي، نو چې مال ورسره ډېرې نو ډېرې سارېږي بیا، او چې چا سره نه وي نو صرف لاس پې وویل که زه به شا به زه بس نظر واوړي. نو که چا سره دا څیز ډېر دی نو قیامت کې به ډېرې سارېږي. ولا تطرد الذین، او مشل هغه کسان یدعون ربهم چې رابلي خپل رب لره بالغدات سحر، بالغدات. سعید ابن المسیب وی امام مجاهد ویا چې د دې نه مراد سبا بیگا، د دې نه مراد هغه فرض منځونه دي، ځکه مکه مکرمه کې دا دو منځونه سحر او مازدیګر دام هغه پکې مراد دي. او دویم قول هغه داره چې مرادو دی دعون ربهم بالغدات والعشی، د دعا نه مراد الله یادول دي، الله یادول دي. د دې نه مراد قرآن کریم عام ذکر او اذکار. او بیا علما ویا دا ټیمونه ډیر قیمتي دي، سحر او مازدیګر دا قیمتي کول هغه پکار دی په ذکر او اذکار باندې، قرآن باندې، په دین باندې. یریدون وجهه، غواړي رضا کول د الله، یعنی دوی مقصد دار چې الله رضا شي بس. او ډیر خلک هغه د دې خبرې کوشش کوي چې بس د الله رضا شي. ما علیک من حسابهم من شیء، نشته پتا باندې د هیڅ حساب نه هیڅ یو شی. مطلب دا دی چې دوی ایمان رانوړي نو تا باندې دوی ذمہواری هغه نشته ده. وما من حسابک علیهم من شیء، او نشته ستا د حساب نه پاغي باندې څه شی. فتطردهما، پس کته دوی وشړلې
فتكون من الظالمین شیبا د کمی کون کنا. امام رازی رحمه الله ویا اذا جاء الظلم پیشان النبی صلی الله علیه وسلم کله چې ظلم راشي پشان د نبی علیہ السلام کی نتابا حمل کولې شي په خلاف اولا باندې. خلاف اولاد ته ویل کېږي یو کار یو انسان کی جایز وي ولیکن نو دا غ انسان د شان سره نه خایي. وانذر به الذين ويروا پد وهبانیا کسان يخافون چيريږي ايحشروا الى ربهم چې جمع بکلی شي خپل رب دا ليس لهم نبوي دوی لرا من دونه بغیر د الله نه ولیون دوستی کون کې ولا شفیع نو سپارش کون کې لعلهم يتقون لپاره دی چې دوی ځان بچ کړي. ولا تطرد الذين مشرا کسان يدعون ربهم چرابلی خپل رب لرا بالغدات سحر والعشي يوم دیگر يريدون وجه غالي رضا کول د الله ما عليك من حساب من شيء نشتا پتا باندې د دوی د حساب نه هیڅ یو شی وما من حسابك عليه من شيء نشتر استاد حساب نه پاغي باندې څه شی فتطردهم کتو دوی وشړي فتكون من الظالمين شی به د کمی کون کنا. اللهم قونا واجرنا